السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. څنګه چې تاسو ته ما پرونی ولاګ کې ویلي کنه ولاګ په اخره کې مې درته ویلو چې مونږ کار شروع کړی دی تقریبا 2-3 ورځ ده. نو زه پکې ولاګ کولو د پوره روزګارېږم هم نه پرون مې دا چیلنج کړی و او نن داسې خبره زه کوشش کوم چې ما هم پورې ولاګ وکړم. نو اوس مې ولاګ سټارټ کړو او کار ځای ته روان یم. راځئ تاسو بوځم. او دا زما رونه دی وینئ ښه سپینې جامې اغوستې پاکې او کار ځای ته راغلی دی. نو په دې جامو کې څوک کار نه راځي تا چې ښه ښکلې پاکې جامې اغوستې دي. لکه زه خو له پیسې ګټم که نه زه له پیسې ګټم دا ټول هر څه چې دي که دا زه کوم. دوی خو کار کوئ که تاسو کار کوئ ما ته وګوره ښه جامې مې اغوستې کار ځای ته کار هم نه کوئ پیسې هم نه ګټئ الټا لګوئ. کله یونیورسټۍ ته ځي 2000 راکړئ دا چلو کوئ هغه چلو کوئ خوار دې کړو قسم دی. ایجوکیشنسټ اوهو تاسو دواړه هلکه څه کوئ تاسو کار کوئ. تاسو ته پته ده زمونږ د علاقې سره یو ظلم روان دی. ظلم دا دی که نه چې د پیر منګل بود جمعرات په ورځ باندې سهار په 9 بجې بجلي ځي او ماښام په 5 بجې راځي. نو زمونږ وائی فای بند دی نو زه اپلوډینګ هم نشم کولی. سهار نو مې موبایل کې خو نور کله اپلوډینګ ته داسې لږ ډېر به شوی و اوس زه اپلوډینګ هم نشم کولی. نو اوس داسې خبره ده که نه چې کار د ځای نه واپس شوم بس مازدیګر ته ټایم نږدې کېدو وال دی. زه ویډیو به اپلوډ کړم او نور کارونه دي هغه به م وکړم او که چېرته چاپ والا و که نه د دا ګیره دا به م برابر کړم. نو زو چکر لګو تاسو هم بوځم راځئ. او دا وینه بیت د کار نه پټ شوی دلته خپل سټوډنټانو ناڅار کړي دي او چیلنج ویډیو پې کوي. تاسو هم چیلنج یې کوئ لکه مونږ چیلنج کوو ایجوکیشن والا چیلنج کوو. ایجوکیشن والا چیلنج کوو خلکو ته ښایو چې مطلب دوی به په خپلو سټوډنټانو په خپلو ماشومانو باندې به څنګه لرنینګ کوي. ښه دا ګوډ آیډیا ده. ها الله کامیاب کا تاسو دې الله کامیاب کی. بی کے پار کشمیر او آی پار ایګلو. او زه چې کور وزم کنه ما پسې دومره کارونه تړي کنه چې دا ویني یو رال بوجه راکړه دا بوجه اوس ماشین ته او بل دا خبره کنه چې دا کاغذونه نه دا وړل غواړي ایجوکیشن اپس ته او غینه بعد به وړل غواړي ټي سی اس ته ټي سی اس کول غواړي پېښور ته. نو دا زما ضرور دي دام کول غواړي او دا بوجه مړل غواړي ویډیو اپلوډینګ هم دي. نو کارونه راته ډیر دي خو ګورو به کنه چې کوم شو کوم نه شنو. او ماته یو مسله دا هم ده کنه زما بایک کې پټرول نشته دی لږ غونډه کې پکې دي تقریبا 4-5 ورځې شوي ما بایک ته پټرول نه دی ورچولی او اوس خو پټرول ګران شوي هم دي که نه ما مخکې پټرول ورچولی بیا مې پټرول نه وي ورچولی. نو ګورو الله پاک ته خیر وکړي چې ما پمپ ته ورسوي. داسې کیسه ده که نه چې پمپ مونږ ته نږدې دی او زما موټرسایکل بیخي وچ دی. الله پاک ته خیر وکړي چې ومې رسوي نه پیاده بوتم الله خیره سره پمپ ته یې راورسولم. دا زما ترور زوی دی دا دوی ماشین دی په کار دا رنګ نه چې لکه تا مونږ له وړه کولې سیده یې کور ته راوړئ مونږ به یې ستړي نه خلاصولو. تاسو ورور ته دا چل دی د خلکو چېرته ترور زامني دوره کارونه ولګوي زمونږ دا شیزان دي. او اوس ما له ترور زوی چای راوړه هلکه ناشنا کار دی وګو ها نور کله خو تا چېرته دا چل نه دی کړی. ایجوکیشن اپس کار ختم شو اوس به ځم بازار ته او دا باغ ته ډېږم ټي سی اس باندې. ښه نو ټول کارونه ختم شو واپس شوم او اوس رالم ماشین والا مې تپوس وکړو خو دوی وایي چې بیا بجلي تللې ده. دا ولې یاره دا یاره بجلي ده بس پوه ساعته پرېښوده بیا ده سار راسې بجلي نه و څنګه تاسو ته ما وختي وي که نه په 9 بجې تلې وه په 5 بجې راله او لکه مطلب یو ګنټه ټایم هم نه دی شوی پوره بیا لاړه بس یاري به نو تش به زمانو صحیح ده. نو دا رنګه زمونږ نن ورځ چې ده که نه ختمه شوه ټول ورځ په کارونو کې تېره شوه او باید داسې خبره ده کله نه چې را کار شروع شوی دی تر 3 ورځ ده نو بس زه پکې ولاګ کولو ته هم نه اوسګارېږم. څنګه تاسو ته ما وختي ووي که نه زه کوشش کوم که نه چې مطلب زه ولاګ وکړم خو ټول ورځ سړی کار کوي نو ولاګ کولو ته پکې نه اوسګار لکه مطلب ټول ورځ په ځای زه ناست یم زه به تاسو ته څه وایم که نه
نو بلاګ کول راتله ګراني خو بیا هم زه به کوشش کوم انشاءالله چې بلاګ وکړم او خپل بلاګ دا شانتې مسلسل جاري وساتم. او زمونږ نننی بلاګ چې دی هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ټول هر څه چې دي که نه هغه وکړئ یاره. هره ورځ تاسو ته وایم سبسکرایب وکړئ نه کوئ تاسو نو دا وکړئ که نه یاره. او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان هم خیال ساتئ خپل ګیر چاپېره ماحول هم خیال ساتئ او مالې اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.